بهترین کار دی کنه چې کوم ښه کار دی هغه ښه دی. خو دا دی چې بس هغه مفسدات فرایض واجبات او پورې ځان محدود ساتئ، مفتیان مه جوړېږئ، دی به نقصان کوئ. انپړ سره چې حضرت کله فتوی ورکوي نو دا به فایده کوي که نقصان به کوي؟ نقصان به کوي. او بعض عوامو ته وایم چې هغه هم اکثر د دوی نصاب دی فضایل څه شی، نو بعض خلک د مسایلو کې دي هلکه دا مسایلو نه څه خبره دی، دې سره د فضایلو خبرې کوو، مسایل بل چا نه پوښتنه وکړه، دارالافتا ته لاړ شه. خو دارالافتا ته به خلک هله ځي چې دا ځان ته مفتیان نه وي هله، نو چې هغه وایي زه په هر څه پوهېږم نو بیا دارالافتا ته څه ضرورت دی؟ نو د دې چې کوم نصاب دی چې په هغې چلېږي نو فایده به کوي، چې هغې نه هټاوېږي نقصان به کوي. شیخ الیاس، شیخ زکریا رحمهم الله دا زموږ اکابرین دي، الله دې په قبر باندې کروڑها رحمتونه وګوري. هغوی چې کومه سلسله جاري کړې نو هسې نه ده، هغوی کې څه فایده خو شته که نه؟ هسې معمولي خلک خو نه وو. کوم لین دی بس هغه لین راونیسو دې نه هېڅ طور ته به نه ځئ، دا به نه وي چې دقه کار دی دا نور ټول فایدو دي، دا به هم غلطه نه کوي. نو عرض مې دا کولو، خبرې ډېرې اوږدې دي او مولوي صاحب سهار ما اورېدلي وو چې تقریبا 12 نیمو بجو قید درم لګولی وو، اوس پته نه لګي 12 نیمه خو شوي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې چې کله هغوی مشوره وکړه په دارالندوه کې د مشرکانو هغه جرګهال کې، نن زمونږ هم جرګهالي که نه، زمونږ جرګهالي خو نن سبا ټولې هوټلو کې دي ماشاءالله، د کوم سړي جرګۍ که نه اوس کور کې جرګې نه کېږي. خبره زمونږ په تېر کې یو جرګه شوې ده 14 پکې مړه کړه په یو ځای، ډېره لویه واقعه شوې ده، ډېره لویه، بېګناه خلک پکې لاړل. یو ځای کې د جرګې مسله ده، هغې کې شل پولیس دواړو کورونو ته اوس ولاړ دي، د هغوی لرې کېدل او بس درز او غرق دی، شپږ په هغه کې مړه شو. زمونږ جرګې دا دي، حضرت جرګهال نه خبره راغله که جرګماران هم نن سبا جرګهال یې هوټلو کې کولاو کړي دي. د هغې وجه دا ده چې هوټل کې کله جرګه وشي نو څونه څه خو به میلاوېږي. ما یو ځای کې تقریر کولو خپله ضلع کې، د عالم کار دا دی چې معاشره کې کومه خرابي دا به د ټولو ناول په هغه خرابۍ تذکیر کړي، هر ځای کې د